د خوست هوایي ډګر ته لومړی نړیوال پرواز. د خوستوالو هغه هیله چې په پوره کېدو یې کلونه واوښتل، خو نن د عربي اماراتو هیواد څخه د آریانا افغان شرکت دغه هوایي میدان ته خپله لومړنۍ الوتنه وکړه. د خوست والي محمد کټوازي ویل چې یاد هوایي ډګر د نړیوالو ډګرونو په څیر ټولې اسانتیاوې لري. نوموړي زیاته کړه چې اوس په خوستوالو پورې تړاو لري چې څومره مسافر آماده کولی شي څو له همدغه هوایي ډګر څخه سفر وکړي. زیری درکوم هغه میدان هوایي نړیوال په نام باندې چې د خوست خلک یې په کلونو باندې انتظار درلود، نن په خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله. دې میدان یې وکړو، ټول تاسیسات د میدان، وسایل د میدان څه ضرورت وي د هوانوردۍ دپاره هغه دوی ټول را رسولي دي. نن دغه قضا کړي چې دوی له خوست څخه پرواز دا اوس په موږ تاسې خوستانو پورې اړه لري چې موږ ټول مسافر آماده کولی شو. له عربي اماراتو څخه راغلي مسافر وایي خوشحاله دي چې د کابل پر ځای مستقیما خوست ته پروازونه پیل شول او دلته ښکته کیږي. دوی زیاتوي پخوا به چې کابل کې ښکته کېدل خوست ته په لار به له ګڼو ستونزو سره مخ و. دوی وایي په دې سره به یې سفر راحت لرونکی وي. دا برابره کړله په خوست کې د دایرو لپاره د ناستې پروګرام برابر کړی و، ډېر ښکلی پروګرام و. زه ډېر خوشحاله یم چې مخکې به موږ د دې لارې وجې ډېر ځه اورېدلو، خوست ته به راتلل، هغه مسافر به پکتیا ته راتلل. د دوبۍ نه راغلو، ماشاءالله ډېر خوشحال راغلو، ډېر په مینه ډېر په خوشحالۍ راغلو ماشاءالله. او ډېر ښکلی داسې ایرپورټ دی د خوست ایرپورټ چې ماشاءالله د دوبۍ نه هېڅ کم نه دی. والي صاحب نه ډېره مننه. الله تعالی دې په ملک کې په وطن کې صلح امنیت راولي. واقعا چې ډېر د خوشحالۍ ځای ده، ډېر د ویاړ ځای ده. زموږ نن د کابل په ځای په خپل خوست کې کښته شولو، یعنې بس داسې فکر کوو لکه خپل کور کې چې کښته شوي. پخوا وختونو کې به مسافرین د بېلابېلو قسمونو مشکلات سره به مخامخ وو. کله چې کابل کې کښته کېدل، هغې څخه بیا وروسته چې راغلل نو کابل په لارو کې یا به د غلو سره مخامخ یا به د امنیتي ملحوظات. یاد دې وي چې د خوست په دې هوایي ډګر باندې 1 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی چې چارې ان شاوخوا 10 کاله وړاندې پیل شوي، خو تر اوسه هم بشپړ کارونه پای ته نه دي رسېدلي.